سلامونه ګرانو دوستانو، هیله ده چې جوړ او روغ وئ. د جمعې په ورځ له خیره د افغانستان او د پاکستان لوبه ده، نو هیله ده چې افغانستان دغه لوبه هم وګټي. افغانستان تر اوسه یوه لوبه په نړیوال جام کې کړې ده چې د سکاټلند په وړاندې وه او په ډېر ښه توپیر سره یې وګټله. افغانستان په دوه درې وړو برخو کې هم فیلډینګ، هم بیټینګ او هم بالنګ برخه کې ډېر ښه وځلېده او د هغې څخه مخکې د ویسټ انډیز سره یو وارم اپ یعنې تمریني لوبه ترسره کړې وه، هغه یې هم ګټلې وه. افغانستان درېیمه لوبه د پاکستان سره یعنې دوهمه لوبه چې نړیوال جام راځي د پاکستان سره د جمعې په ورځ ده. داسې ښکاري چې افغانستان به په خپل سکواډ کې کوم تغییر رانهولي، ځکه چې هغه ټیمونه چې بریاوې لاسته راوړي او میچونه ګټي، نو په کوم سکواډ چې مخکې کارولی و هماغه سکواډ سره میدان ته ځي. نو داسې ښکاري چې افغانستان به هم په خپل پخوانی سکواډ سره میدان ته لاړ شي د پاکستان په وړاندې. بل خوا پاکستان هم ډېر مضبوط ټیم دی او په ډېره مضبوطه هوډ او فکر سره میدان ته تر اوسه پورې راغلی. لومړنۍ لوبه یې د هند سره وه چې په ډېر ستر توپیر یې د هند څخه وګټله. دوهمه لوبه یې د نیوزیلند سره وه چې هغه یې هم وګټله. نو پاکستان په دوو لوبو کې هماغه لوبغاړي استعمال کړل، نو ډېر امکان لري چې د افغانستان په وړاندې هم هماغه لوبغاړي انچینج یعنې کوم تغییر به خاص رانه وي، له هماغه لوبغاړي سره د افغانستان په وړاندې به مقابلې ته راشي. تیره ورځ عامر خان د پاکستان مشهور بالر، پخوانی بالر، داسې نظر درلوده. د عامر خان په وینا پاکستان باید د افغانستان په وړاندې په ډېر احتیاط سره ولوبېږي، ځکه د افغانستان ټیم پخوانی ټیم نه ده، اوس ډېر قوي ټیم ده. نو باید یوه خاصه ستراتیژي او پلان سره میدان ته پاکستاني لوبغاړي کوز شي. نو داسې ویل کېږي چې دواړه ټیمونه بریاوې لري، دواړه ټیمونه قوي ټیمونه دي، دواړه ټیمونه ډېر قوي ټیمونه دي، نو چانس د بریا دواړو ته متوجه دی. افغانستان که څه هم په تیرو څو میاشتو کې کومه لوبه نه لرله، ځکه چې داخلي مشکلات ډېر وو، نو بیا هم د خپلو لوبغاړو او همدارنګه د ملت د دعاګانو په نتیجه کې دا ټیم اوس هم ډېر قوي ټیم ده او لوبغاړي یې خپل هغه زحمت چې ښکلی دی د هغې په نتیجه کې کولی شي چې انشاءالله ډېر ټیمونو ته ماتې ورکړي او امکان یې ډېر شته انشاءالله چې سیمی فاینل ته موږ ورسیږو، ځکه چې د یوې خوا څخه نیوزیلند او هند ماتې خوړلې او بل له خوا سکاټلند هم ماتې خوړلې په دې ګروپ کې. نن بیا هم قوي ټیم ده، خو بیا هم کولی شي چې افغانستان انشاءالله ماتې ورکړي. نو افغانستان دلته ډېر په اسانۍ سره انشاءالله وبه کولی شي چې سیمی فاینل ته ولاړ شي. بیا به هم وګورو چې څه پیښیږي، انشاءالله د افغانستان د بریا په هیله.